د کرونا د مرستو پیسې څومره غلا شوې او چا پټې کړې چا ویوړې دا ټول معلومات مو درته په همدې ویډیو کې چمتو کړی. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ولسمشر غني د چارو ادارو ته یوه اونۍ کې د کرونا د غلا شویو پیسو ارزونه وکړئ. د حکومت له لوري په هیواد کې د وروستي وضعیت په اړه په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې حکومت به کرونا وایرسو سره د مبارزې په برخه کې له منابعو څخه ناسم استفاده کوونکو سره جدي چلند وکړي. ولسمشر د چارو ادارې عمومي ریاست په ګډون مسؤلینو بنسټونو ته امر کړی چې په یوه اونۍ کې د کرونا د پیسو ضایع کېدو په اړه خپله ارزونه وکړي او راپور یې ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک شي. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې موږ د کرونا وایرسو د خپرېدو له وجې د فلاکت په مرحله کې یو او دا له هغې سره په مبارزه کې تر ټولو سخته مرحله ده او په ډیره خواشینۍ چې په دې مرحله کې هم د دولتي چارواکو په ګډون زموږ یو شمېر هیوادوال د دې ناروغۍ له امله وفات شول. هیوادوالو ته زما پیغام دا دی چې روغتیایي لارښوونې عملي کړي او حکومت هم په خپل وار له دې پدیدې سره د اغېزناکې مبارزې لپاره له خپلو شته ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي. دغه راز په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې حکومت د افغان ځواکونو او ملکیانو پر وړاندې د طالبانو له لوري وروستي تروریستي بریدونه او د تاوتریخوالي دوام غندي او سولې ته د ژمنتیا روحي خلاف یې بولي او تمه لري چې دغه تروریستي بریدونه ژر پای ته ورسیږي. ولسمشر غني نن د کابینې په غونډه کې ویلي له طالبانو څخه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د بندیانو خلاصون د طالب بندیانو د تبادلې لپاره د پرمختګ عمده شرایطو څخه دی. ولسمشر غني د ټولنیزو رسنیو قانون کې د تعدیل په اړه ویلي دولت تل د بیان ازادۍ د هغه پیاوړي کولو او د رسنیو آزادولو فعالیتونو ملاتړ ته ژمن دی او له نیکه مرغه زموږ په هیواد کې هیڅوک د بیان ازادۍ څخه د سرغړونې په جرم بندي نه دی. ولسمشر د پارلماني چارواکو د دولت وزارت ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو قانون کې د تعدیل وړاندیز شوی طرحه بیرته له پارلمان څخه راوګرځوي ترڅو یاده طرحه د ولسمشر د دویم مرستیال تر نظر لاندې د هیواد د رسنیو ټولې سره په مشوره لا دقیقه شي. همداراز ولسمشر غني افغانستان سره د پیسو نړیوال صندوق د مرستو په اړه وویلې د افغانستان لپاره د دې بنسټ مرستې د پروژې د لګښت لپاره نه دي بلکې د افغانستان د بودیجې د ثبات لپاره دي. دغه مقدار پیسې احتیاطي او بلاعوضه دي او هغه مهال چې د افغانستان دولت مالي ستونزو سره مخ کیږي دغه مرستې به په احتیاطي پیسو کې موجود وي. ولسمشر ټینګار کړی چې اوس مهال د افغانستان حکومت په بدو عایداتو شرایطو کې نه دی او د هیواد د عوایدو مدیریت په منظم ډول روان دی. ملګرو دا و زموږ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.